تا پر وړاندې محکمه کې څه دعوا سوي درته یې وایو او د دندې پیدا کولو کې AI مرسته که پر وړاندې مو خنډ ګرځي. په خبرونه کې به د دې ترڅنګ د ټکنالوژي له ډګره له نورو پرمختګونو هم خبر سي. ماشومان په خواله رسنیو کې څومره خوندي دي؟ د نړۍ په لار او بر کې خلک په ځانګړي ډول کورنۍ اندېښمنې کړي او دا موضوع ورځ تر بلې جدي کیږي. اوس په امریکا کې د میتا پر وړاندې محکمه روانه ده. پکې دا دعوا ده چې کمپنۍ د ماشومانو د خوندیتوب په تړاو فدرالي او ایالتي قوانين تر پښو لاندې کړي دي. دا محکمه به څو اونۍ دوام وکړي. نور حال په دې راپور کې د قضیې ته د امریکا په تاریخ کې د مشتریانو حقوقو ساتنې تر ټولو لویه دعوا ویل کیږي. دا له هغو قضیو هم لویه ده چې څه باندې 12 سیزه مخکې د لویو تمباکو شرکتونو پر وړاندې وي. محکمه په اگست میاشت کې پیل شو. خای د میټا اجرایوي رئیس مارک زکربرګ په څیر کسان د خپل شرکت په دفاع کې وپوښتل شي. دا قضیه له هغه شکایت وروسته کیږي چې 2023 کال کې د امریکا د لسګونو ایالتونو لخوا ثبت شوی و. پکې ادعا شوی و چې د میټا شرکت په انستاګرام او فیسبوک کې داسې زیانمنې ځانګړتیاوې شامل کړي چې ځوان کارکونکو لا زیات وکاروي او د دوی ګټه ډیره شي او بیا خلکو ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړل. دا هغو ډیزاینونو پورې تړاو لري چې د دغو پلیټ فارمونو د جوړولو پر مهال کارول شوی وو، لکه هغه هڅونکي پیغامونه او نوټیفیکیشنونه چې زموږ د پام اړولو لپاره راځي. شاپشا منځپانګې لیدل او داسې نور شیان چې ثابته شوی ده په غیر ځانګړي ډول پر ماشومانو اغیز کوي. د میټا وایاند وایي موږ د تنکوي ځوانانو لپاره د ځواکمن خوندیتوب د رامنځته کولو په برخه کې پر خپل پخوانی دریځ ولاړ یو او په محکمه کې د خپل قضیې د وړاندې کولو په تمه یو. د ځوانو کارکونکو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې د خوندیتوب موضوع مدافعینو په جدي توګه څارلې ده چې د برتانیا د شاهي کورنۍ غړي شاهزاده هری او میرمنې میګان مارکل هم پکې دي. دوی د روان کال په لومړیو کې له هغو ویرجنو کورنۍ سره ولیدل او مننه ترې وکړه چې ځینې یې د برتانیا وو. دغه کورنۍ د ټولنیزو رسنیو د هغو شرکتونو پر وړاندې قانوني مبارزه پیل کړې چې باور لري د دوی د ماشومانو په مړینه کې رول درلود. ساکال کورنیو په لاس انجلس کې په یوې ډېرې مهمه او مشهوره محکمه کې هم ګډون کړی و چې شل کلنې کالیفورنیایي ښځې پکې وې ته $6 میلیونه ورکړل شول. هغه ادعا کړې و چې انستاګرام او د ګوګل یوټیوب د غیر رواني روغتیا ته زیان رسولی. او په نیو مکسیکو کې لوی څارنوال په دې وروستیو کې یو منصفه پلاوی قانع کړ چې میټا په قصدي ډول ماشومان له خطر سره مخ کړي دي چې لامل یې پرې نږدې $1 میلیارډ جریمه ولګېده. میټا د دې پریکړې پر وړاندې استئناف کړی خو یو قاضي امر کړی چې د عمر د معلومولو قوانین د لا سخت شي او د 18 کلونو څخه کم عمر کارکونکو لپاره د شپې لخوا د نوټیفیکیشن یا خبرتیا ولېږل ودرول شي. ان هغه واړه بدلونونه چې کولای شي شرکتونه له ټولنیز پلوه لا مسول لا رڼا او لا حساب ورکوونکي کړي کولای شي ډیر لوی توپیر راولي. متخصصین وايي د امریکا د ایالتونو لخوا د دې قضیې لپاره د پیاوړي قانوني ځواک کارول خای دغه بدلونونه یو ورځ په حقیقت بدل کړي. د دندې پیدا کولو کې لا مصنوعي ځیرکتیا کار اخیستل اوس معمول دي. خلک په مرسته سیویګانې جوړوي، د دندې په تړاو معلومات ترې اخلي او داسې نور. خو داسې اندېښنې هم شته چې له ځینو سره ښایي توپیري یا ناعادلانه چلند وسي او ویل کېږي چې پخ عمره میرمنې له دې ګواښ سره ډېرې مخ کېدلی سي. دا چې دا څومره رښتیا ده ښایي په دې راپور کې درته ځواب سي. ما 442 دندو ته غوښتنلیکونه لیږلي دي. له ډیرو مې لا تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. زه ان د یوې دندې لپاره هم مرکې ته نه یم غوښتل سوي. 450 کاله عمر لرم. د غوښتنلیکونو د ارزونې په سافټویر کې کومه ستونزه شته؟ ما له 500 ډیرو د منځني عمر له هغو ښځو سره خبرې کړې دي چې په خوای لوړې دندې لرلې. سلګونه سیویګانې لیږلي دي خو لا هم کار نشي موندلی. که څه هم شواهد محدود دي خو ډیره شک لري چې ښایي AI یا مصنوعي ځیرکتیا په دې کې رول ولري. ډېرې ښځې د کار له بازاره ایستل شوې. 52 کلنه سټیسی هم له همدې ښځو یو ده. په فیشن کې له لسیزو اوږد بریالي مسلکي ژوند وروسته له 14 میاشتو راهیسې نه ده توانېدلې چې کار پیدا کړي. د ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه چې دا معلومه کړي چې آیا د دې په عمر نورې ښځې هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
The messages I received from women. هغه پیغامونه چې ما د نړۍ له لارو بره له ښځو ترلاسه کړل حیرانونکي وو. ما له ځان سره وویل او خدایا دا یوازې زما شخصي ستونزه نه ده. کله چې موږ یو ټاکلي عمر ته رسیږو موږ له پامه غورځول کیږو، نور ګټوري نه ګڼل کیږو. که AI د ټولنې انعکاس وي نو موږ باید دا بدل کړو. لکه د نورو هغو کسانو په څیر چې موږ ورسره خبرې کړې دي، سټېسي وایي هغې ته مشوره ورکړل شوې و چې په خپل CV کې ځان ځوان وښیي، یعنی د کاري تجربې کلونه او هر هغه څه ترې لرې کړي چې د دې عمر په ډاګه کوي. د دندو ګمارلو بهیر په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې ښایي AI د منځني عمر ښځو ته زیان ورسوي. a high level of concern. د اندېښنې کچه یو څه لوړه ده چې د ګمارنې په لومړني پړاو کې AI په ځانګړي ډول هغه وخت چې خلک لومړي غوښتنلیکونه ډکوي او CV-ګانې لیکي د هغو مهارتونو لپاره چې د ښځو یو لویه برخه یې لري په کافي اندازه پام نه کوي. په دې کې کېدلی شي ځینې نور موارد هم وي، لکه په CV کې تشې په دې معنا هغه مهال چې ښځو د ماشومانو د زیږولو او پالنې لپاره له کاره رخصت اخیستی وي. ستونزمنه خبره دا ده چې موږ په بشپړه توګه نه پوهیږو چې دا وسایل څنګه کار کوي او متخصصین وایي چې ډېری وخت هغه شرکتونه چې له دغه وسایل استفاده کوي هغوی هم پرې نه پوهیږي. It's really difficult to say for sure. په ډاټ سره ویل ډیر ستونزمن دي چې آیا د AI د وسایل توپیري چلن لري کنه، ځکه په نړیواله کچه داسې مقررات کم دي چې د دې خدماتونو لوړاندې کوونکو وغواړي چې وښيي د دې وسایل څنګه کار کوي، په کوم ډول روزل کیږي او د ارزونې لپاره کومې ځانګړتیاوې کاروي. زما په نظر دا لا ډیر کار ته اړتیا لري. د AI هغه شرکتونه چې موږ ورسره اړیکه ونیوله وایي دوی مسؤلانه عمل کوي او خپل سیستمونه په جدي ډول آزموي او دا وسایل له ګمارونکو سره مرسته کوي چې د پخوا پرتله ډیر غوښتنلیکونه ورزوي. سټېسي وایي له هغه نارینه‌و سره هم اړیکه نیول شوې چې له همدې حالت سره مخ خو دا باور لري چې AI له پاخه عمر میرمنو سره د دوی د جنسیت لامل ډیر پرتله‌ایز چلند کوي. زه غواړم چې موږ ته د یوې ډلې په توګه غوږ ونیولی شي او غواړم چې د منځني عمر ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تعصب پای ته ورسیږي. د فیګر روبوټ کمپنۍ د چینایي کارتوني فلم نیولای کریکټر روبوټ جوړ کړی دی. دغه فلم ډیر ساده او په کور کې جوړ شوی او د طبي خلاف ډیر مشهور هم سو. فیګر روبوټ کمپنۍ وایي چې دغه فلم د کریکټر روبوټ بازار ته وړاندې کوي. دا چې دا روبوټ څنګه جوړ شوی په دې راپور کې ګورو. د چین نامتو فلم کریکټر نیولای ته د بیجینګ په نړیوال روبوټ کانفرنس کې روبوټیک بڼه ورکړل شو. د شانګهای فیګ روبوټ شرکت د دې خوسکی سر 3D پرنټ او رنګ کړ او بیا د خپل 18 سانتي متر انسان ته ورته روبوټ پر بدن ولګاوه. نیولای د بول کمز فلم اصلي کریکټر دی. دا ساده او په کور دننه جوړ شوی انیمیشن یا کارتوني فلم د یو نوي زیږیدلي خوسکی په اړه دی او په چین کې د تم خلاف په یو بریالي سینمایي فلم واوښت. هغه څه چې په نیولای فلم کې زما د پام وړ وګرځید هغه دا دي چې د فلم انځورونه او غږ ډیر ابتدایي او خام ښکاري، خو همدا خاموالی په حقیقت کې فلم ډیر کومیډي او له نورو جلا کړی دی. د فیګ روبوټ د رسنیو دفتر مشر وایي تمه یې لرله چې نیولای د فلم کریکټر به مشهور شي، خو د دومره پراخ برګون اټکلي نه کاوه. په خبره یې د لیدونکو پراخ برګون بازار ته د دې روبوټ وړاندې کولو په تړاو چې په راتلونکو میاشتو کې یې پلان کړی، شرکت ته یې لا ډیر باور ورکړی. د بول کمز چې په چینایي ژبه کې نیولای بلل کیږي په ډېرې کمې بودیجې او په لاس جوړو شویو پوسټرونو جوړ شوی. تر اوسه یې له $4 میلیونو زیات عاید ترلاسه کړی دی. زه هم فکر کوم چې د دې ډول ساده او خام تولید طریقه د AI په اثر کې د صداقت یو نادر احساس څرګندوي. فلم د یو کمزوري او ستړي نوي زیږیدلي خوسکی کیسه کوي چې د درېدلو هڅه کوي. فلم همدارنګه د ملګرتیا، زړورتیا او له لاسه ورکولو کیسه کوي کله چې غواوې د شنو څړځایونو په موندلو کې له خطر سره مخ کیږي. د سیمه‌یزو رسنیو د راپورونو له مخې فلم په لومړۍ اونۍ کې ناکام شو او یوازې څه باندې $100 عواید یې ترلاسه کړل، خو وروسته د ټولنیزو او سیمه‌یزو رسنیو له پراخ تبلیغ د فلم عجیب انیمیشن د ناشنا او کمزوري کیسې ویلو بڼه او د دې غیر معمولی جوړونکو په اړه بحث چې یو اماتور انیمیشن جوړونکی او د هغه ملاتړي مور وه، فلم په ځانګړي ډول د ځوان نسل ترمنځ ډیر مشهور کړ. دا وه د دې اونۍ د تکنالوژۍ خپرونه. په دې هیله چې ګټور معلومات مو ترې اخیستي وي. تر بلې هغې مو خدای مل.